نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ګرانو ملګرو، د شمس تبریز او د جلال الدین رومي د ملاقات نه پس د جلال الدین رومي په شخصیت باندې اثر کېدل او د شخصیت د بدلیدل، لکه د دنیا پرستۍ نه، د تکبر نه او د انا پرستۍ نه بدلیدل سطح معرفت ته، د الله تعالی پیژنګلو ته، د الله تعالی سره د تعلق جوړولو هغه شخصیت ته بدلیدل. او دا غې نه پس مونږه اولنې اصول د عشق بیان کړو، لکه دا هغه عشق دی چې د الله تعالی سره، مطلب دا دی چې زمونږه تعلق پاغه باندې جوړیږي. نو دا غې نه پس در سره نن د دویم اصول خبره کوم د عشق، او هغه دا خبرې دي چې الله تعالی انسان لا ډېر پاورز ورکړي، اختیارات ورکړي دي، نو صلاحیتونه ول ورکړي، پوتنشلز ول ورکړي دي چې په هغه کې دوه اهم پوتنشلز دي. یو د مایند، نو د لوکس اف تھینکینګ از مایند، لکه دا سوچ کولو ځای چې کم دی نو هغه مایند دی. په دې باندې انسان تفکر کوي، تدبر پې کوي او په دې باندې خپل مسلې حل کوي د دنیا او یو نتیجې ته پیرسي. او بل یو ځای دی، بل یو طاقت دی، او دا د انسان یو امتیاز دی چې د انسان زړه دی، نو په زړه باندې دی احساس کوي، لکه د لوکس اف فیلینگ چې کم دی نو هغه زړه دی، هارت دی. الله تعالی په قرآن کې وایي، څنګه چې ما دغه آیت تلاوت کو، چې بېشکه د قوت سماعت، قوت بصارت، لکه د اورېدلو دا طاقت او د لیدلو دا طاقت، او بل طرف ته د احساس کولو دا طاقت زړه، د دې باره کې بس تاسو نه تپوس کېږي. نو دا دویم اصول دا وایي چې چونکې الله تعالی مونږ له مایند د دې مټیریل سیزونو او د مټیریالیسټک کم پرابلمز چې دي د هغې حل کولو دپاره مونږ له الله تعالی دماغ را کړی دی، مایند را کړی دی. نو دویم اصول دا وایي چې یاره د دې محبت دا کار به، د عشق دا کار به، دا به د دماغونه نه اخلي، دا د مټیریل پروګرس دپاره دی چې د هغې دپاره یې ته استعمال کړي. د محبت دپاره، د الله تعالی سره د تړون دپاره به د احساس نه کار اخلي، د زړه نه به کار اخلي. هغه یو شاعر وی دل و نظر کی بقا ہے فقط محبت میں، دل و نظر کی بقا ہے فقط محبت میں، دل و نظر سے کوئی اور کام مت لینا. نو اصل کې خبره دلته ورانه شي چې کله انسان دماغ استعمالی د الله تعالی سره په تړون جوړولو کې، د الله تعالی سره په اٹیچمنٹ جوړولو کې، د الله تعالی سره د یو کنیکشن په جوړولو کې د دماغو نه کار اخلي. نو دا دماغ چې کم دی نو دا د نظر نه لګي، دا په دغه میټافیزیکل دنیا کې دا کم مابعد الطبیعات دنیا چې کم دا د کمې تعلق چې د الله تعالی سره د تعلق جوړولو سره دی، نو دا دماغ چې کم دی نو هلته کار نه کوي، دا هغلته کې ړانده دي. نو لکه وی عقل چې کم دی نه چلیږي، کم لاجیکل ریزننګ چې کم دی نو دا په دغه کې نه چلیږي، او که فرض کتی چلی نو ته به د ناکامۍ سره مخامخ کېږي. نو لکه د الله تعالی سره چې تعلق جوړی نو هغه به په احساس باندې جوړی، هغه به په فیلینګز باندې جوړی. نو لکه دا دنیا چې کم دا خو ارضي دنیا ده، دا خو ختمیدونکو دنیا ده، او مطلب دا دی چې د دې خو هغه حیثیت نشته، ځکه الله تعالی د دې دا کم امور چې دي د دې د چلولو دپاره مونږ له مایند را کړی دی، او دا مایند هم چې کم دی نو یوه رڼا ده. او بل طرف ته د دنیا د ارضي ژوند دا د دې خبرې غمازي کوي چې یاره کم هغه ابدالآباد ژوند دی، هغه کم ایورګرین لایف دی، نو د هغې دپاره الله تعالی او د الله تعالی سره د تعلق جوړولو دپاره مونږ له زړه را کړی دی.
مونږ به د زړه نه کار اخلو، مونږ به د احساس نه کار اخلو. په مونږ کې دا صلاحیت کې ښودی شوی دی د مینې محبت صلاحیت. نو هغه دا خبره ده چې په دې دنیا کې مونږ د هر چا د پاره چې کم دی نو د هر انسان د پاره د الله تعالی دا کم تخلیق چې دی د دې سره مینه وکړو او د دې نه چې کم دی سبق هم زده کړو. او هم دا لارې دي الله تعالی چې کم تخلیق دی هم په دغه لارې باندې مونږ الله تعالی ته ورسیږو سره د خپل احساس نه د کار اخیستو په بنیاد باندې. صرف عقل باندې او صرف په تینکینګ باندې په تفکر باندې مونږ الله تعالی ته نشو رسیدي. دنیاوی معاملات په حل کولای شو. لکه اقبال چې وای گزر جا عقل سے آگے کیے نور، گزر جا عقل سے آگے کیے نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. او بل خبره پکې دا ده چې کله الله تعالی سره مونږ تعلق جوړ کو یو ځل نو دا تعلق چې کم دی نو دا بیا ختمیږي نه، دا بیا ریورس کیږي نه، دا بیا ارریورسیبل دی. لکه اقبال چې څنګه وای چې من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چاؤں ہے آتا ہے دن جاتا ہے دن.